اندستمېلو چې دا مونز او روزه داسې عبادت ته چې دا د پوخانو امتونو نه چې دیندار روان دي او د په هر امت کې الله تعالی په سنه درجه کې چې د مونز هم فرض او روزه هم. نو دلته کې الله صرف دا فرمایي چې په تاسو باندې روزه فرض کړی شوی ده. اوس زموږ روزه او مونز په نور امتونو کې مو بهرحال کیفیت کې او په مقدار کې اختلاف کې دی شي. لکه روایتو کې راځي چې آدم علیه السلام چې دی هغه دغه امت به ایام بیض والا روزې نیوي. دا دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه اوس هم سنت دي که نه. دا هرې میاشتې چې دی نه 13 14 15 د ایام بیض و سپینې ورځې مطلب سپینې شپې په هغې کې دا سپوږمۍ چې دی نو فولي نن څومره ده 13 ده که 12 13 ماښله نن ده نو سپوږمۍ غټه شي که نه په هغې کې رڼا وي. نو دغه په دغه درې ورځو کې دا نبي علیه السلام او صحابو چې دی نه دا د دې اهتمام کړل. ایام بیض به نبي علیه السلام هم نو چې دا آدم علیه السلام به د دې اهتمام کو او د هغه امت هم او هره میاشت لکه مطلب ټول کال روزې وي که نه درې وې لږې وې خو لکه ټول کال وې. دغه شان د داود علیه السلام باره کې چې راځي حضور علیه السلام فرمایي چې افضل الصیام صیام داود د ټولو نه بهترین روزې چې دي هغه د داود علیه السلام هغه ترتیب و. هغه به کانه یصوم یوما و یفطر یوما یو ورځ به روزه نیوه او یو ورځ به چې دی نو هغه پرېښوده. یو ورځ روژه یو ورځ ناغه. چې روزانه روزه نیسي نه د دې دومره ثواب اجر نشته لکه چې یو ورځ نیسي او یو ورځ پرېږدي نه د دې اجر زیات دی ځکه په دې کې مشقت سیوا دی. او چې روزانه نیسي هغه بیا عادت جوړ شي. داسې خلک موږ لیدل هغه مستقل داسې روزې نیسي هغه بیا وایي چې موږ روزه نه نیسو نو موږ له مزه نه راکوي. نو دا یو عادت جوړ شي. بیا عادت او په عبادت کې فرق دی. بهترین روزې وې د داود علیه السلام دي ځکه چې به یو ورځ روزه نیوه یو ورځ به یې خوړه نو دا په دې کې مشقت سیوا دی د دې وجې نه د دې اجر هم زیات دی. او داسې عیسی علیه السلام چې دی نو امت کې هم روزې وې. بهرحال امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دا چې دی نو په دې باندې امت باندې بیا دا روزې فرض شوې د رمضان میاشت نو په ټول کال کې یوه میاشت ده او د هغې روحاني بدني جسماني ډېرې فایدې دي. مطلب څنګه چې د هغې روحاني فایدې دي چې الله تعالی دې آیت کوي چې تتقون تاسو ته تقوا حاصله شي. انسان چې دی نو متقي او پرهیزګاره جوړېږي. نو تقوا خو ډېر لوی څیز دی که نه. تقوا دپاره خو خلک ډېر مجاهدې او ریاضیات کوي مشقتونه کوي که نه. د هغې دپاره خلک ډېر ذکرونه تلاوتونه کوي. نو چې تقوا حاصلولو دپاره نه د تقوا حاصلولو یوه لار الله تعالی ښودلې د روژه نو دا یې روحاني فایده ده. باطینی او جسماني هم ډېرې فایدې دي چې دغه لوږه په یو کال کې په دې باندې چې کوم غیر مسلم ډاکټرانو کې تحقیق کړی دی چې لکه دا روزې چې د مسلمانان په کال کې یو ورځ په ځان د لوږه تېري دا د صحت لپاره څومره فایده مند دي. او دې وجې نه چې دی نو ډېر غیر مسلمه داسې دي هم چې هغه کافرو په ملکونو کې چې کله د روژې میاشت شروع شي نو هغه باقاعده روژې نیسي. نو مسلمانانو سره هغه روژې نه ثواب خو ده نه ثواب د په نیت باندې نه نیسي لیکن خپل هغه چې دنیوي فایدې هغه کوم د ساینس په رڼا کې لیدلي دي د هغې دپاره چې دی نه روژې کوي. نو بهرحال مخکینو امتونو باندې الله تعالی وایي دا مونږ فرض کړې وه او په تاسو باندې هم فرض ده او مخکینو امتونو هغه طریقه کار مختلف او نور چې دی نو حکم دا داسې د مخکې نه را روان دی. نو داسې ناشنا خبره نه ده. لکه الله فرمایي مقصد یې دا دی لعلکم تتقون چې تاسو تقوادار شئ متقیان او پرهیزګار شئ. سموي چې حضور علیه السلام وایي چې ځوانانو تاسو کې چې څوک واده کولی شي د نکاح طاقت لري نه د نکاح وکړي او څوک چې د واده طاقت نه لري نه هغه د روژې نیسي. نو روژه چې دی دا د انسان چې دی نو هغه بدن کې دننه چې دی نه داسې تبدیلیانې راولي چې هغه د تقوا سره تعلق ساتي. تقوا طرف ته انسان بوځي. ایام معدودات په شمار یو څو ورځې دي. نو په شمار یو څو ورځې مطلب په 360 ورځو کې په 360 ورځو کې 10 ورځې دي که نه. 310 چې نو دا په خپله مرضۍ باندې چې څنګه تېروئ او څه خورئ که نه او هر ټیم خوراک کولی شي انسان. او دا 300 دا 10 پکې شي 310 نه علاوه پکې دا 10 داسې چې الله تعالی وایي دا د شمار یو څو ورځې دي دا د الله په مرضۍ دي. نو بیا هم الله تعالی پکې چې دی نو ګنجایش پکې شریعت دا ورکړی دی په شمار یو څو ورځې خو فمن کان منکم بیا هم که په تاسو کې څوک وي مریضن بیمار او علی سفرین یا په سفر باندې تللی دا دوه عذرونو والا پکې بیا هم الله تعالی د دې استثنا کړې ده. که چېرې څوک بیمار دی د روژې نه ورته تکلیف رسي بیماري سیوا کېږي یا په سفر کې دی تکلیف دی ورته نو فعدة نه دی د شمار پوره کړي من ایام اخر په نورو ورځو کې. کله چې د روژه تېره شي او د کله د سفر نه حضر ته راغی کور ته راغی مقیم شو نو بیا دې دغه څومره روژې د نه قضا شوي دغه شمار دی په نورو ورځو کې بیا پوره کړي دغه روژو قضا دی ونیسي. وعلى الذین او هغه کسانو باندې یطیقونه چې د دې روژې طاقت لري. د دې علماو چې دینو مختلف معنی او تفسیرونه کړي دي چې
د دې بعض عالمان وایي چې دلته کې پکې لا چې دی نو هغه مقدر دی، یعنی وعلى الذین او په هغه کسانو باندې لا یطیقونه چې د روژې طاقت نه لري. نو داسې څوک دي یو هغه ډېر زیات چې دی نو بوډا شوی که نه، ډېر ضعیف العمرۍ ته رسېدلی شیخ فاني ورته وایي. یو هغه کس دی یو داسې بیمار دی چې د هغه بالکل د بیمارۍ نه واپس چې دی هغه د صحت امید نشته، نو هغه ته هم دایمي مرض کې مبتلا وي. نو دا دوه قسمه کسان یعنې تقریبا که داسې څوک کسان چې هغه لا یطیقونه د دې روژې طاقت نه لري، یا ډېر د ضعیف العمرۍ د وجې نه یا د بیمارۍ د وجې نه، نو فدیة طعام مسکین، هغه دی بیا د یو مسکین فدیه ورکي، د یو مسکین خوراک چې دی نه دا به په فدیه کې ورکوي. یو مطلب یې دا شو چې الله پکې راوباسي. یو دا دی چې څنګه دا آیت دی که نه هم داسې چې وعلى الذین او هغه کسانو باندې یطیقونه چې د روژې طاقت لري، داسې نه چې نه لري، د روژې طاقت لري لیکن بیا هم زړی نه غواړي چې زه روژه ونیسم، نو د هغه دپاره چې دی نو وایي د یو مسکین خوراک چې دی هغه فدیه کې ورکول دي، دا لازم دی په ده باندې. خو دا حکم چې د اسلام په اولنو کالونو کې و کال دوو، ځکه چې خلک د روژې سره اشنا کول که نه، دا خو یو نوي احکام د اسمان نه راتلل نازلېدل به خلک ترې ناشنا و، نو د خلکو دپاره دا حکم یعنې مطلب چې طاقت لري د روژې خو بیا هم زړی نه غواړي او مالداره دی دومره ده چې د روژې فدیه ورکولی شي. هغه وخت کې خو چونکې غربت و نو چې د یو مسکین ته د خوراک ورکولی شي د یوې روژې په بدله کې فدیه، نو خیر دی که دی روژه نه نیسي نو نه دې نیسي. خو دا حکم بیا ختم شو، لکه دا ختم شوی دی اوس، مطلب کال دوو اوس داسې نه دی چې یو سړی روغ دی او چې نه زه روژه نه نیسم فدیه به ورکړم، نو داسې نه کېږي. که داسې روژه وخوړه نه، خو دا ده چې فرض روژه وخوړه د هغې به بیا قضا کوي، کفاره به ادا کوي. نو د دې دغه دوه پکې چې دی نو مشهورې معنی دي. هغه کسان چې هغه د روژې طاقت نه لري، نو داسې مونږ معنی کړې وه که نه چې وعلى الذین او هغه کسانو باندې یطیقونه چې دا روژه په تکلیف سره نیسي، چې په تکلیف سره نیسي خو هغه طاقت نه لري که نه، نو هغه به څه کوي بیا فدیة طعام مسکین، د یو مسکین د هغه به خوراک فدیه کې ورکوي. فمن تطوع، پس څوک چې نیکي وکړي، خیرا په خپل خوشحالۍ سره څه نیکي وکړي، فهو خیر له، دا خو د دپاره ډېره غوره ده. د دې هم چې دی نه مطلب یو معنی دا ده چې یعنې دی فدیه ورکوي، خو فمن تطوع خیرا که چېرته څوک په خوشحالۍ سره نیکي وکړي، یعنې مطلب د فدیې په ځای باندې چې دی نو زیاته صدقې وکړه، نو دا د ده دپاره ډېره غوره ده. وان تصوموا، او که چېرې تاسو روژه ونیسئ وایي دوه حالتونو کې خو الله تعالی او شریعت اجازت ورکړی دی که نه، چې کله بیمار دی یا په سفر کې دی خیر اجازت ورته شته. الله فرمایي که وان تصوموا، که چېرې تاسو روژه ونیسئ نو خیر لکم، دا تاسو دپاره ډېره غوره ده. ان کنتم تعلمون، که چېرې تاسو پوهېږئ. نو نن سبا داسې سهولتونه دي جهازونو کې یا بسونو کې په ټرین کې چې هغه انسان ته څه تکلیف نه ورکوي که نه، روژه پکې خلک نیوی شي. خو نه، د سهولت باوجود که څوک وایي چې نه زه په سفر کې روژه نیول نه غواړم، نو دا شریعت اجازت ورکړلی نه دی نیسي. الله فرمایي که نه ونیسئ، ځکه چې دا ټوله د روژې میاشت شروع ده او ټول مسلمانان روژې نیسي او دا انسان پکې یو پکې چې دی هغه نه نیسي، اگر که په اوس شرعي عذر ورته دی او په سفر کې دی یا بیمار دی، خو هغه ته بیا هم ځان څه بل شان ښکاري که نه. نو که د بیمارۍ او د سفر باوجود بیا هم څوک روژه ونیسي، دا تاسو دپاره ډېره غوره ده. صدق الله.